ګرانو ملګرو خدای دې وکړي ټول به جوړ روغ خوشحاله یاست. د حماس کریپټو ټریډینګ څخه یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یم. غواړم نن تاسو سره په یو ډېره مهم موضوع باندې بحث وکړم، کوم چې نن سبا په مارکیټ باندې زیاته چلیږي او زیات کسان که وایم چې په زیاته اندازه ټریډران دې ته هیڅ فکر نه کوي او هیڅوک په دې اړه نه غواړي وږغېږي، خو دا د کریپټو مارکیټ تر ټولو یو مهم او اهم موضوع ده. هغه د لیکویډیشن هیډ میپ ده. لیکویډیشن هیډ میپ دا معنا یا د لیکویډیشن په هیډ میپ په معنا باندې هغه ځای دی چیرې چې ډیر ټریډران د تاوان سره مخ کیږي او د هغوی پوزیشنونه اتوماتیکلی بندیږي. دې ته لیکویډیشن هیډ میپ وایي. انشاءالله چې د لیکویډیشن په معنا باندې ټوله پوهیږي چې لیکویډیشن څخه یوازې هدف دا دی چې ستا د ټولو پیسو له لاسه ورکولو ته لیکویډیشن وایي. اصلي معنا د لیکویډیشن دا دی، فرض که تا لانګ پوزیشن نیولی دی خو قیمت کښته راځي، ان هغې ساحې ته راځي چیرې چې ستا لیکویډیشن پرایس یا قیمت پروت دی او هلته هم ته خپل قیمت د لاسه ورکوې یا مارکیټ هغه قیمت هیټ کوي او ستا ټول پوزیشن لیکویډیټ کیږي. یا فرض که تا شارټ پوزیشن نیولی دی خو قیمت تر هغه حده پورې حرکت کوي چیرې چې ستا لیکویډیشن قیمت پروت دی، دې ته لیکویډیشن وایي. خو د لیکویډیشن د پیدا کولو لپاره موږ څنګه کولی شو وپېژنو؟ فرض که د بی ټي سی چارټ دی، اوس زه نه پوهېږم چې دلته لیکویډیشن چیرې ده یا زیات لیکویډیشن. یو خو په عموم کې په دې خبره سر خلاص کوي چې قیمت همیشه هغه ځای ته زور وي چیرې چې زیات لیکویډیشن پروت وي. کله چې زیات لیکویډیشن په کوم ځای کې وي قیمت همیشه هغه ځای ته ځي. اوس دلته ماته نه معلومیږي چې لیکویډیشن په کوم ځای کې ده، آیا په لانګ کې زیات پروت دی او که په شارټ کې پروت دی. د دې د معلومولو دپاره موږ راځو یو ویب سایټ سرچ کوو چې کوم د کوین ګلاس په نوم دی. کله چې دا ته سرچ کې تا ته په عموم کې دا پیج راخلاصیږي، دلته به ته راسې اکاونټ باول که جوړ کړي یا نه کړي جوړ، هغه ستا خپله خوښه ده، خو دا خامخا ضروري نه ده ځکه لیکویډیشن هیټ میپ په عموم کې کوین ګلاس تا ته دا یو سهولت درکوي، فیسیلیټي درکوي چې بغیر له لاګین څخه هم ته معلومات وګورې، خو دا محدود دي. که ته اکاونټ کې جوړ کې لاګین سي بیا ته کولی سي د دې په اړه باندې ډېر معلومات وګورې. د دې دپاره موږ راځو د کوین ګلاس ویب سایټ راخلاصو. په کوین ګلاس کې موږ د لیکویډیشن برخه ګورو. په لیکویډیشن کې موږ راځو د لیکویډیشن هیټ میپ. کله چې موږ دا سرچ کو دلته موږ ته معلومیږي چې چیرې لیکویډیشن پروت دی. کله چې تاسو په لیکویډیشن هیټ میپ باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته یو په تور باندې یو عمومي یو صفحه راخلاصه شي چیرې چې دلته تاسو ته په دغه ساحه کې تاسو ته د هر کوین چې که هر کوین تاسو دلته سرچ کړئ د هغه لیکویډیشن تاسو ته راخلاصیږي. فرض که ته د څونه وخت لیکویډیشن غواړې، د 40 ساعته ده، د 48 ساعته ده، د 12 ساعتو ده، خو تر ټولو مفید چې کوم دی هغه 12 ساعته ده ځکه موږ داسې لانګ ټرم هولډرز نه یو چې موږ زیات صبر وکړو یا موږ د زیات وخت لپاره هولډینګ وکړو. صحیح ده؟ نو په دې خاطر باندې فرض که زه راځم خپل اکاونټ ته لوګین کېږم، اوس نو زه راځم د دې ټایم فریم د لیکویډیشن فرض که چارټ کوین بیټ کوین دی پر بایننس باندې او دلته ما هم بی ټي سی راخلاص کړی ده. زه راځم دلته 12 ساعت انتخابوم ځکه زه یوازې د 12 ساعتو ډیټا غواړم چې په تیر 12 ساعتو کې څه پیښیږي یا راتلونکي 12 ساعتو کې څه پیښیدونکي دي. صحیح ده؟ او دلته لیکویډیټي ترسولډ ته کولی سي انتخاب کې. د لیکویډیټي د ترسولډ څخه هدف دا دی چې ته څونه ویژوال
لیکویډیټي غواړي چې رانږدې کړي. فرض کړه د دې څخه هدف دا دی اوس دغه چې کوم دي په ډېر لرې ساحو کې دلته لیکویډیشن پروت دی. خو که ته غواړې مثلا نږدې لیکویډیشن ووینې هغه ته کولی سې په لیکویډیټي ترسولډ په راکمولو سره ووینې. د لیکویډیټي د ترسولډ د راکمولو تر ټولو یو ښه قیمت کم دی 0.3 یا 0.10 په همدې منځ کې یا 0.6. تاسې وګورئ دلته تاسې لیدلی سئ چې څومره لیکویډیشن یا راکمیږي یا هم نور هم ویژول کیږي معلومیږي. صحیح ده. اوس دلته په لیکویډیشن هیټ میپ کې تاسو ته رنګونه ښکاره کیږي. څو رقم رنګونه دي او په منځ کې یې کینډلونه دي. صحیح ده. اوس موږ راځو د دې دپاره دا چې څو رنګه موږ لرو فرض کړه 1 2 3 او 4 یو سور رنګ هم پکښې ده خو هغه وسپیلن نشته کې ځکه هغه نشته. موږ وسپیلن دپاره 3 رنګونه لرو. یو زیړ رنګ دی، بل خام شین رنګ دی، بل زرغون رنګ دی. صحیح ده. بل شین رنګ دی. 4 رنګه موږ لرو. اوس نو د دې دپاره د دې د پوهېدلو دپاره اوس نو اصل کې د ژیړ رنګ څخه هدف دا دی چې دلته لیکویډیشن زیات پروت دی. تاسې وګورئ دلته که موږ دا کرسر هر ځای ته یوسو په هر رنګ باندې کښېږدو موږ ته هلته قیمت تاریخ او لیکویډیشن راشي. صحیح ده. اوس که فرض کړه زه په دغې خالي ساحه کې کرسر کښېږدم وګورئ هیڅ لیکویډیشن نشته. خو که چیرې موږ په زیړ رنګ باندې کښېږدو موږ ته وایي چې تقریبا 0.98 میلیونه ډالر لیکویډیشن پروت دی. او که فرض کړه موږ په دې ساحه باندې کښېږدو وایي 4.4 ډالره لیکویډیشن پروت دی. د ژیړ رنګ څخه هدف دا دی چې دلته زیات لیکویډیشن پروت. اوس موږ دلته مخکې یوه بله خبره دا وکړم چیرې چې لیکویډیشن زیات دي هلته قیمت زیات حرکت کوي، په زیات اندازه باندې حرکت کوي. صحیح ده. اوس که دلته موږ وګورو زیړ رنګونه په سر کې هم شته او په پای کې هم شته. صحیح ده. اول راځو موږ رنګونه پیژنو. د زیړ رنګ څخه هدف دا دی چې زیات لیکویډیشن دا هغه که په دې ساحه کې که په دې ساحه کې که دلته او که دلته. صحیح ده. بل نارنجي رنګ. صحیح ده. اوس دلته هم ته لیکویډیشن معلومولی سي. ته کتلی سي وګوره په رنګو باندې په کلرز باندې په اسانۍ سره پیژندلی سي. صحیح ده. او بل دی نیلي رنګ. دلته نیلي رنګ که وګورو دا رنګ دی. صحیح ده. دلته د دې څخه هدف دا دی چې ډېر کم لیکویډیشن دی. فرض که کم لیکویډیشن چې په زیړ رنګ باندې موږ ته ښودل کیږي تر هغه نسبتا کم دی. یا قیمت هلته ورو سوکه حرکت کوي تر څو هغه لیکویډیشن راواخي. صحیح ده. بل دی زرغون رنګ. زرغون رنګ نسبتا تر نیلي رنګ یا تر شین بخونده رنګ بیا هم نسبتا د زرغون رنګ د لیکویډیشن زیات دي. او دلته په دې اندازه باندې یعنې تر ټولو خطرناکه لیکویډیشن چیرې چې زیات لیکویډیشن کیږي یا زیات پیسې پرتې دي یا زیات لیکویډیټي پرته وي هغه په زیړ رنګ کې ده. صحیح ده. اوس نو تر ټولو مهم شی دا ده که ته خپل تحلیل لیکویډیشن هیټ میپ او ولیوم دا ټول سره یو ځای کې انشاءالله چې ستاسې کوم تحلیل کوئ هغه به 80% تر 80% تر 80% پورې به هغه پازیټیو ریزلټ ورکوي. ځکه مارکیټ قیمت ټول د پیسو په زور باندې حرکت کوي او کله چې پیسې نه وي بیا خو هیڅ نه کیږي. بیا نه رنګونه جوړیږي، نه کینډلونه حرکت کوي او نه څوک ورته راځي. او دا د لیکویډیشن هیټ میپ تر ټولو یو ښه طریقه ده چیرې چې ته لیکویډیشن وګورې، چیرې چې ته زیات خطر وګورې په کوم ځای کې خطر دی. صحیح ده. اوس نو د دې دپاره چې موږ
دا وپېژندئ چې لیکویډیشن هیټ میپ څه ته وایي. اوس نو لیکویډیشن هیټ میپ اوس فرض کړم زه راځم تاسو ته په عملي ډول باندې د لیکویډیشن هیټ میپ یوه برخه ښیم. فرض کړم قیمت تاسې وګورئ دلته غالبا 14.7 میلیونه ډالر لیکویډیشن پروت. 14.7 میلیونه ډالر لیکویډیشن په 80,509 ډالره قیمت کې پروت. صحیح ده. اوس وګوره قیمت له دې ساحې څخه تر دې ځایه پورې په ډېر آسته آسته ډول باندې حرکت کړی ده. فرض کړه دا قیمت په 81,602 کې د که چیرې موږ راسو دلته 81,602 قیمت وګورو. فرض کړه موږ کم دغه ګورو ټایم فریم باندې ګورو. تاسې وګورئ دلته قیمت فرض کړه قیمت دلته له څو څخه راکښته شوی دی؟ له 81,910 څخه. فرض کړه کوم قیمت دی؟ همدا قیمت دی. قیمت له دې ځای څخه صحیح ده له دې ځای څخه قیمت آسته آسته راکښته شوی دی تر دې ځای پورې، خو بیا بیرته یو څه مقاومت یې کړی دی، قیمت پورته تللی دی. خو له دې ځای څخه په دې ساحه کې لیکویډیشن یو دم زیات شوی دی. په دې ځای کې صحیح ده دلته لیکویډیشن زیات شوی دی. په کوم قیمت کې؟ په 80,502 کې. او قیمت په دونه چټکۍ باندې هغې ساحې ته ځان رسولی دی. وګوره په یو کینډل کې ځان رسولی دی. نو دا موږ دا یوه خبره همیشه کوو، چیرې چې زیاتې پیسې، چیرې چې زیاته لیکویډیټي پرته وي، همیشه به قیمت همغه ځای ته ځان رسوي. صحیح ځو. او بل د لیکویډیشن هیټ میپ سره څه کول پکار دي، یا فرض کړه څه کتل پکار دي په چارټ کې؟ هغه که هر کوین یو خبره زما یې رس وبخښئ. دلته که تاسې په هر کوین کې خپل تحلیل کوئ، فرض کړه ATH ته کولی شئ دلته تاسو ATH سرچ کوئ. فرض کړه کوم ایکسچینج کاروئ؟ باینانس، ګیټ، میکسس، بټ ګیټ، OKX، بایبیټ، HTX. دلته هر ایکسچینج شته. ته کولی شئ د هغه مطابق هغه کوین راخلاص کړئ او د هغه عمومي معلومات چیک کړئ. صحیح ده. دا و د لیکویډیشن هیټ میپ تر ټولو یو مهمه طریقه او په ثبوت رسېدلې پروفیټیبل وی. پروفیټیبل ده، دا ډېره پروفیټیبل ده، ځکه زه خپله یې کاروم د ځان لپاره. د لیکویډیشن هیټ میپ سره که ته سپورټ او ریزسټنس یعنی SR لیولز او د لیکویډیشن هیټ میپ سره اډر بلاکونه چیک کړي. اډر بلاک څخه هدف دا دی فرض کړه چیرې پیسې زیاتې راځي، فرض کړه د چیرې ارګنایزیشنونه خرید کوي یا شارټ پوزیشن رانیولی یا لانګ پوزیشن، چیرې چې اډر بلاک خرید کوي د هغه ځای څخه قیمت په ډېرې اسانۍ سره پورته ځي. اوس که فرض کړه دلته وګوره دلته اډر بلاک جوړ شوی د قیمت یو څه ځان ټینګ کړی ده په کنسولیډیشن کې. د هغه څخه وروسته ګوري قیمت له دې ځای څخه له 80,000 څخه غالبا تر 82,500 ډالر پورې څنګه کړی ده؟ حرکت کړی ده. فرض کړه دلته لیکویډیشن په سپورټ لیول کې جوړ شوی ده، تر ریزسټنس لیول پورې ځان رسولی دی. دا به یو ډېر قوي سیګنال واوسي که ته لیکویډیشن هیټ میپ، جمع والیوم او اډر بلاکس او SR لیولونه چیک کې. دا به یو ډېر پروفیټیبل طریقه وي. زه کله نه کله د لیکویډیشن هیټ میپ سره اډر بلاکونه ګورم. اوس تاسو ته ضرورت نشته چې فرض کړئ یو غټ ګډوډ چارټ ګورئ، په هغه دې سر هم نه خلاصېږي او پکښې ګنګېږي، هم کنفیوز کېږي. نو دا ټولې طریقې ناقصې دي، دا کار نه کوي. یوازې په هغه څه باندې کار وکړئ کوم چې په مارکیټ کې چلیږي، کوم چې په مارکیټ کې پروفیټیبل دي. څوک چې تاسو ته وایي سمارټ منی کنسپټ ده، صحیح ده، سمارټ منی کنسپټ کار کوي، خو دومره هم کار نه کوي څومره چې د خلکو تمه ده. اوس خلک وایي CRT ده، صحیح ده، CRT کار کوي خو دومره هم کار نه کوي څومره چې د خلکو توقع وي، څومره چې د خلکو امید وي.
صحیح ده. یوازې هغه څه په کرپټو مارکیټ کې په تحلیل کې هغه که په فورکس مارکیټ کې که کرپټو مارکیټ کې یوازې هغه څه کار کوي کم چې په مارکیټ کې نن سبا چلیږي. نن سبا فرض که موږ یې وینو په دې ډول باندې لیکویډیشن هیډ ویب تر ټولو یو ښه سټریټیجي ده، تر ټولو یو ښه لار ده، تر ټولو یو ښه تعقیبونکي، ډیر زیات فالوورز لري، زیات خلک یې ګوري. دلته تاته که خبره د آرډر بلاک شي چیرې چې فرض که آرډر بلاک جوړیږي یا هم ارګنایزیشنونه یا غټ پانګوال راځي تاته لیکویډیشن هیډ میپ تاته په اسانۍ پیژندلی شي چې په دې ساحه کې آرډر بلاک جوړ شوی ده او دلته زیاتې پیسې انویسټ شوي دي، یا په دې ساحه کې خلک لانګ دي او دلته لیکویډیشن زیات پروت دی. ته هغه لار ورسره تعقیب کړه، ته په هغه لار ولاړ شه چې کوم چې لیکویډیشن هیټ میپ وایي، ته به همیشه پروفیټیبل یې. نو دا وه زموږ د نن ورځې موضوع د لیکویډیشن هیټ میپ باندې. تر راتلونکي موضوع پورې د خدای امان.